د باچاهان یو مرګره په ریپور جیل کې او دا د پاکستان د جوړېدو نه پس فیصله نو هغه په دغه دوران کې چې نو الیکشن شوی ولی خان 2 سیټه ګټلې یو سیټه خالي کړو او په هغه باندې الیکشن دی نو دغه د باچاهان چې کوم مرګره دی په ریپور جیل کې چې کوم بندي دی د دې په کالج کې پروفیسور دی باچاهان د ډي سي په تر باندې هغه ته ټلیفون کړی دی او هغه راوغوښتو هغه دا خبره کوي چې زه لاړم د باچاهان سره ملاو شم د باچاهان ته چې ټیم نشته دی اګاړه سیستم اچاو وایي چې مې په منډه وسکزر او چې مې را باندې وسکله او وې چې لاړ چاري پور جیل ته او د غیر علاوه دا چې د باچاهان دا پیغام د پلاس دا پیغام ورسوه چې ته مونږه الیکشن لپاره نامینیټ کړي ته به زمونږ کینډیډیټ امیدوار به دا نو وزلاړم او بل دا چې دا خبر د مانه ریپورت جیل ته مخکې نه رسیدلی د باچاهان چې کوم قدر قیمت دی هغه هر چا نو هل تر تم خلک په ولاړو او زه مال او ما پلان چې کوم ما ته راوستو ما دغه سره ملاقات وشو او هغه ته ما چې څنګه چې دغه شان باچاهان راغلي ما او الیکشن کې نه وایي چې تاسو مونږ ورکو اصل نشه ته بیا انکار وکړي هغه ما ته چې باچاهان ته وایي چې زه خو په جیل کې ما او د جیل نه بزله خلکو څنګه خدمت وکړم او بل دا چې دا کوم آزاد خلک دي نو پای کې کسبګر مو و غریبانان مو ما په خیال یو شاد محمد میګي د سیماس د نیم په کرایه نور ته نه دی جو وچ ما ته وچ دي کا یو په لیست راکو چې دا خلک چې کم دي چې دا د 400 په چوک کې خلکو ته تقریر کولای شي په اسمبلی کې چې کوم د پښتون خبره نشي کولای باچاهان ته وایي چې د دې نو چې دراله باندې باچاهان ماته وي چې ما ته پته چې نه به نه دي ما چې او نه منل نو د باچاهان په سترګو کې وخت راځي چې راځي ډیر زیات خوش قسمت یم چې مال خو پاک داسې بې لالچه مرګري راکړي ما یقین نشي یا ما ته دا نه چې راځي خان ته د مرګري ملاو شو کنه باچاهان کوم هغه ماینډ سیټ دغه کړیو هغه داسې خلک جوړ کړیو چې هغه زه په جیل کې د جیل نه خلکو خدمت نشم کولای چې کوم آزاد دي نه کولای شي او بل دا چې کوم سړی د 400 بچو کې په پاس هغه کسبګر دی او کو غریب دی جیل ته تلی شي وهل ته کولای شي خبره کولای شي هغه د اسمبلی په فلور باندې د خبره کولای شي لہذا هغه چې کوم دی نه بیا هغه د خدای خدمتګار یا د باچاهان چې کوم امیدوار غوړي